بیا هم بخیر الله دوستانو ویشو هغه اکاډمي چې نوې پرانیستل شوله دلته راغلم د ورزشکارانو سره خبرې اترې لرم هغه اشخاص سره ځم چې څه موده وړاندې په د ولایتو په سطحه باندې مقامونه ترلاسه کړي دي دلته دوی په خپل تمریناتو باندې بوخت دي خیر زه یو څه دغه کلبونو کې ډېر زیات په ځان باندې هم بیریږم داسې چې ولغت په ما کې موږ السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست بخیر شکر دی یو څه نوم دی احمد ولی احمد ولی جانه لږ داسې کیمرې ته مخامخ ودرېږه چې دوستان دې وویني احمد ولی جانه څونه وخت کېږي چې دغه لوبه کوې دا یو کال یو نیم کال انشاءالله کېږي ډېر ښه په کوم کمربند کې یې په څلورم کمربند زرغون کمربند کې ښه د مسابقو جریان راته ووایاست چې کله تاسې ولاړلاست کوم ځای ته ولاړلاست کوم ولایت ته ولاړلاست او هلته مسابقې څنګه وې موږ د کندهار څخه د فدراسیون د خوا څخه هرات ته ولاړو په هرات کې مسابقې وې ملي مسابقې جوړې شوې وې تقریبا د اته ویشت دېرش ولایتو در مابین مسابقې وې ملي مسابقې وې هلته مو بیټونه وکړل څو فایټه دې وکړل 2 فایټه مو وکړل نتیجه څنګه شول نتیجه یې کامیابه شول اول مقام راوړی ډېر ښه په څو کیلو وزن کې په 55 کیلو وزن کې 55 ښه اوس څه کول غواړې په همدغه ځای پرېږدې که نه نور هم مخ ته ځې او پرمختګ کوې یا زه انشاءالله خپله غواړم چې نور پرمختګ وکړم او خپل ځان ته کلب راوباسم او مسابقې وکړم ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې خیر اوسې دوستانو همداسې ځم خو شاته به هم خالد جانه د کیمرې د شاره سره خالد جان دی شاته یو څه اشاره راکوو چې یو څوک یې علاقه ته راپکښې ونه موښلي دلته هم راځم ښه دلته به راسم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست خیرات دی ژوندی اوسې نوم دی خان وروره داسې دغه دوستانو ته مخامخ ودرېږي چې ودې ویني چې دی خان دی ښه دا راته وایي چې څونه وخت کېږي دغه لوبه کوې تقریبا 2 کاله مې کېږي دا لوبه زده کوم ښه د دې مخکې دې ورزش کوئ یا هېڅ ورزش دې نه دی کړی فوټبال مې کوی دلته کوم فوټبال ډېر ښه تاسې هرات ولایت ته تللي واست او هلته مسابقې ترسره کړې دي څونه وخت مو دغه دپاره په کندهار کې امادګي نیولې وه او کله چې هرات ته ولاړلاست هلته مو نتیجه څنګه شول دلته مو تقریبا یوه هفته در مخه د دې موږ تمرینات کول غرمه سهار ماښام 3 وخته موږ د دې تمرینات کول بیا موږ ولاړ هرات ته مسابقې وکړلې هلته نتیجه څنګه شوله ودې ګټله که دې وبایلله هلته مو 2 مسابقې وکړې یوه مې بایله یوه مې وګټله په څو مقام کې راغلې په 15 شپېته کې مقام دې څو دوهم مقام کې دلته چې تا تمرین ترسره کوئ فدراسیون تمرین درکوئ که خپل یو ځانګړی استاد مو یو ځانګړی استاد زما خپل ورور استاد دی هغه تمرین ستاسې ورور بیا د چا څخه تمرینات ترلاسه کړي د استاد برجان رحیمي سره فدراسیون څخه خوشحاله د خپل ورزش څخه او ډېر خوشحاله څومره تقریبا 12 په سر کې باید خوشحاله ډېره مننه کوم ژوندی اوسې دوستانو نن یوازې هغه اشخاص ته ورځم چې څه موده وړاندې په هرات ولایت کې مسابقې ترسره کړي د ولایتونو تر مابین او هلته یې مقامونه ترلاسه کړي دي اوس هم دې طرف ته راځم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یاست خیرات دی ژوندی اوسې جوړ اوسې څه کوې په څوک خو مې نه وایم یا نه جوړ زه هغه څوک دې خوږم دی والله زه د بل لاس کار کوي هغه خو بیا چپه دی دا چپه لاس هم کار کوی موږ بیا 2 نفر یو پروا نه کوي نوم دی نوم یې حضرت الله دی حضرت الله جانه څونه وخت کېږي چې دغه ورزش کوې د ویشو لوبې تقریبا یو کال یو نیم کال شاوخوا کېږي یو کال یو نیم کال بیا شاوخوا نو دا به تقریبا څو بس یعنی معنا 2 میاشتې یا لوړ یا کښته بس دقیق نو حالت نه درته معلوم ښه په څوم کمربند کې یې په څوم شالبند کې یې درېیم کمربند کې یم درېیم کمربند یې کوم یو دی درېیم کمربند ښه اوس دې ولې نه دی تړلی اوس تاسو لاس مې خوږېدی نو زه کله نه وم خبر چې د نمایش دی نو استاد بس یو دم غږ راباندې وکړي چې ورشه لباس یې راواخله نو زه کور ته ولاړم لباس مې راواخیستی یعنې دغه معنا لري چې تاسې هر وخت اماده یاست بله ډېر ښه ډېره ښه د دې مخکې دې ورزش کوئ بله کوم ورزش و څومره وخت یې سرته ورسوئ هغه تقریبا زیباندان مې کوی تقریبا 15 کاله مې هغه کړی و په هغې کې داسې سیالۍ ته وتلي یاست نه هغه کله هغه ماته خوند نه راکوي چې کله زه پوزینګ وکړم بس هغه شی مې تماشتي کوئ اوس څنګه په دغه ورزش کې خوشحاله یې بالکل
څه غواړې چې په همدغه ځای به پرېږدې که به مخته ولاړ شې داسې خو به نه کېږي لکه د زیباندام چې په مابینځ کې پرېږدي انشاءالله دا نه پرېږدم که زبندام هم ورسره کوم هغه صرف یو نمایش ته نه یم وتلی زبندام هم اوس کوم هغه به غرمه مال کوم نو دا ته مې ماښامه خوري سره دي ډېر ښه ډېره مننه کومه ژوندی نه خیر سره جوړ اوسې بیا هم په خیر لاس دوستانو نن هم د ویشو یو نوې اکاډمي پرانیستل شوله په همدې ترتیب باندې د کندهار د ویشو د فدراسیون مسؤل استاد بریالي رحیمي هم ترڅنګ را سره ولاړ دي راځو د ده سره څو لنډې خبرې لرو سلام علیکم سر وعلیکم السلام انان صاحب خدای مو راوله اول تاسو ته سلامونه دوام ستاسو د کارکوونکو ته سلامونه او احترامات او دغسې هم لیدونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم خدای دې وکړي چې جوړ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه لومړی هم دوستانو زه به ستاسو په نمایندګي باندې د استاد څخه یو مبارکي به ورته ووایم چې په نمایندګي باندې د دوستانو د ټولو لیدونکو په نمایندګي به مبارکي د دغه نوې اکاډمۍ درته ووایم نور اکاډمۍ هم په نظر کې ورته لرئ چې پرانیستل سي که نه همدغه یوازینۍ ده مننه تشکر جناب انان صاحب محترم و انشاءالله نور هم په نظر کې لرو مخکې هم نور کلبونه پرانیستلي دي نو په وشو کې ډېر کلبونه موږ لرو حتی په ولسوالیو کې لرو په سپین بولدک کلبونه لرو همدارنګه په ښار کې مو نور کلبونه هم زیات خلاص کړي دي نو دا مو نن تاسو ولیدئ چې دغه کلب مو افتتاح کوي نو دغه افتتاح مراسم مو تاسو را سره ولیدله مختلف رئیسان راغلي وو او ډېر ورزشکاران راغلي وو مختلفو رشتو مسؤلین راغلي وو نو دغه کلب مو اوس پرانیستی انشاءالله په پلان کې لرو چې نور کلبونه هم ډېره تقریبا د دغې سره به د کندهار کې د ولسوالیو ترڅنګ په ښار کې تعداد څو تنو ته رسیږي څو کلبونو ته رسیږي تقریبا اوس په ښار کې چې موږ کلبونه لرو تقریبا دغه اووم کلب دی چې په ښار کې لرو او نور په ولسوالیو کې هم لرو ستاسې د ډېرو هلو ځلو په نتیجه کې څه موده وړاندې څو تنه ورزشکاران د ویشو په بخش کې ولایتي مسابقو ته وتلي وو که په دغه اړوند باندې څه معلومات راکړئ چې څو تنه وو څه وخت ولاړه او نتیجې څنګه سوې نو څلور تنه ورزشکاران وو یو استاد ورسره او یو هم د ټیم مربي وو چې ولاړه هرات ولایت نو دغه څلورو تنو ورزشکارانو ششه مقامونه ترلاسه کړه چې اول دوام درېیم مقامونه وه نو انشاءالله د خدای پاک څخه ډېر راضي یم چې آوټ نه لرو په کښې کې تقریبا د 28 ولایتو مسابقې وې چې په هغه کې کندهار ډېر ششه مقامونه لاسته راوړل نظر نورو کلونو ته سږ کال ځان څنګه ارزوئ ډېر ښه ډېر خوندور انشاءالله تعالی دا چې هر فدراسیون مسؤل هڅه وکړي او کوشش وکړي انشاءالله تعالی کارونه ډېر برابریږي خو دا د یو څوک یو د فدراسیون مسؤل ځان یو څه داسې فعالیت نه لري اوس اکثره فدراسیونو مسؤلین چې زه وایم چې دا د دې پر ځای چې دی دا فدراسیون نیولی دی او چې دا بل چاته وسپاري ډېر به ښه وي ځکه چې باید یو څوک فعالیت وکړي چې فدراسیون مسؤل باید فعالیت وکړي همدارنګه چې د کلب استاذ باید فعالیت وکړي د کلب استاذ هم په دې معنا نه چې په کلب کې استاذ او د فعالیت نه لري شاګرد نسو روزلی نو نسو استاذ همدارنګه د فدراسیون مسؤل نسو چې دی پرمختګ نه لري یا مثال فعال نه وي نو دې ته هم د فدراسیون مسؤل موږ فعلا ویشو د کومو عمده ستونزو سره مخامخ ده
وشو خو داسې ده چې اوس موږ په دا کلبو کې اوس دغه کلب دی چې اوس مو نن پرانیستی په دې کې تقریبا موږ دا د شل دانې توشکې لرو نو موږ د اکثر حرکات پر توشکو باندې چې د پرتابونه پر توشکو موږ فایټ مو پر توشکو باندې دی همدارنګه عمومي عمده ستونزه زموږ هغې د جمنازیم ده چې موږ رئیس صاحب هم دا پیشنهاد څو وارې کړي دي یعنې اوس مو په دغه پروګرام کې هم درته یادواري وکړله چې موږ دغه لرو جمنازیم لرو نو دا زموږ ته ورزشکارانو ته باید په واک کې راکول سي نو همدا ستونزه ټول ورزشکارانو د جمنازیم ده چې موږ ته اول د وارې جمنازیم په واک کې راکول سي انشاءالله تعالی زموږ مسابقې به هم دوامدارې او لاسته راوړنې به هم زیات سي انشاءالله. ډېره زیاته مننه استاد محترم. تشکر مننه نن صاحب محترم. خوشحاله اوسئ. بیا هم په خیر لاس دوستانو دلته د ویشو نوې اکاډمي چې پرانیستل شوې ده دلته د ویشو فدراسیون وتوانېدی چې یو اکاډمي په خپل فدراسیون کې بل هم اضافه کړي او ځوانان ورزش ته وهڅوي. دلته هم یو ځوان را سره ولاړ دی دا هم هغه څوک دی چې په هرات ولایت کې مسابقې ترسره کړي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جوړ یاست؟ خیر است جوړ است. ژوندی اوسې نوم دی؟ روح الله سیام. روح الله جان. ښه روح الله جانه څونه وخت کېږي چې دغه د ویشو لوبه کوي؟ تقریبا د 2010 څخه کوم. 2010 څخه. ښه اوس راته ونوایه چې وریښتان یې پکښې وختل ته څه زما پوښتنه کوې؟ ښه دا راته وایي چې هرات ولایت ته مو سفر درلودی د هغه لوبې جریان یې هم څه راته ووایاست؟ بس لوبې ډېرې ښې لوبې وې بس ډېر ولایتونه راغلي وه ښه ښه مقامونه ترلاسه شوله ځینې ناامیده پاتې شوله چې هغوی د مقامونه وله نه رسېدله ځکه چې هغه اوټ شوله یعنې ډېر شاته پاتې شوله موږ خپل په کوشش سره موږ خپل کندهار ته ښه بریا راوړله. څو مقام دې ترلاسه کړي؟ ما درېیم مقام ترلاسه کړ. ښه کله چې اول سر دغه رینګ ته داخلېدلې څه فکر دې کوئ؟ فکر مې د هغه کوي چې بس هر یو د ګټلو په نیت ورولړېدی. دغه رینګ ته چې داخلېږي دغه ځای زور غواړي که یا زه خپله ورسره مختص یم ما کوم سامان نه دي پرېوتلی. ډېر ښه. څه کول نور غواړې په دغه لوبه کې؟ بس چې نور هم مختګ پکښې وکړو او نور انسانانو ته زموږ مختګ ورسېږي او دې ګټه دې واخلي. ډېره ښه. ښه داسې راته ووایه چې تاسې ورزشکاران چې دلته سپورټ کوئ ورزش کوئ خوله تویوئ د کوم عمده مشکل سره مخامخ یاست؟ هغه مشکل څه دی چې ستاسې د پرمختګ خنډ ګرځي؟ د اوسه داسې مشکل سره انشاءالله تعالی لا نه پیښ شوي چې زموږ مخ ته خنډ پیښ شي. فدراسیون څخه څونه راضي یاست؟ بیخي ډېر نجې راضي حتی د خپل پلار هم ډېر ښه راسره کړي دي ما سره. خو ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسئ. مننه. جوړ اوسئ.